السلام علیکم ګران مینوالو په خیر راغلاست انګلیش ټو پښتو یوټیوب چینل ته. نن چې دا زمونږ دوهم پارت ویډیو ده دغه پس پارت ویډیو که تاسو یې داس نه کتل دا سره وګورئ او نن دوهم پارت د 2022 نو زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم که چیرې تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو دا پر لایک باندې کلیک وکړئ او دلته راسئ کومنټ وکړئ زه به تاسو ته زړه درکړم داسې لایک به درکړم زړه به درکړم داسې تاسو کومنټونه وکړئ زه تاسو ته زړه لایک درکړم او که چیرې کوېسچن لرئ تاسو موږ ټلیفون نمبر کانټیکټ کولی شئ او دغه سره زموږ فیسبوک ګروپ دی او پیج دی د دواړه تاسو کتلی شئ زموږ خپل ګروپ دی که چیرې تاسو غواړئ چې زموږ مدد وکړئ پر ویډیو پر فیسبوک شیر کړئ پر مسنجر شیر کړئ ټول انډوالان ور واستوئ. نو زمونږ چې کوم اول ورځ دی د نن د ورځې دغه دا دی ستاسو مخته دی تاسو وینئ دی ول اباو زه به یا داسې مو سلیکټ کړم چې تاسو درمانې اباو ABOVE اباو ورباندې که تاسو وینئ دغه د دې ټیبل په سر باندې دا دی د دې مطلب دا پر دې باندې ورباندې پر لوړ دی اباو ABOVE. اوس به یو نوی صفحه راوړم یو نوی صفحه به اوس تاسې خلاصه شي ستاسې مخته دا یو نوی صفحه اوس خلاصېږي اکراس مطلب دا هغه دی د ریروډ اوستل د ریوزي اوستل دغه تاسو وینئ درداجې تاسو داسې را روان شي دې ته کراس وایي یا درداجې داسې ډایرکټ واوړي دې ته اکراس وایي ACROSS اکراس معنا اوستل یو کراس یو اکراس هم ورته ویلی شي یو کراس اکراس ACROSS کراس سیسو اوس به یو نوی صفحه راوړو د ریوزي اوستل ته وایي سیسو after معنا وروسته after معنا وروسته که تاسو وینئ د دې وشاته دا ده د دې وشاته د دې څخه بعد کې دا ده وروسته د دې وروسته دا ده د دې وروسته نه بل نشته د دې وروسته دا ده د دې وروسته دا ده دې ته وایي after after معنا وروسته سیسو after معنا وروسته after معنا وروسته. اوس به یو نوی صفحه راوړو again بیا again 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 ونه بیا یا دوباره thank again څوک ته ستا مسله درک ته هغه ته thank you بیا دویم ورته thank you again بیا دې هم کور ودان که چیرې دا کار نه وکړي بیا دې هم کور ودان thank you again یو چاته وایي چې don't do this again دې مطلب دا کار دوباره مه کوه don't use my mobile again زما موبایل دویم بار نه استعمالوي don't make a mistake again دویم بار غلطي مه کوه learn from your past mistake ستا د اولي غلطي څخه زده کړه وکړه AGAIN again معنا دوباره یو نوی صفحه به راوړو against مخالف اوس به یو نوی صفحه راوړو صفحه خپله along سره ALONG along معنا سره along د دې سره زه به دا کار هم وکړم د دې سره زه به دا کمپیوټر هم رانیسم along معنا سره زه به دا کار وکړم د دې سره به دا بل کار به هم وکړم اوس به یو نوی صفحه راوړم دې ته وایي along already د مخه لا
د مخه له I already work here ما د ستا د مخ څخه I already work here دی چې ته ما د ستا د مخ دلته کار وکړي دلته ما د مخ لا کار کړی I already work here I already work here ما دلته لا د مخ لا کار کړی یو کار ته د مخ لا کړی نو د دې مطلب دا دی د already په انګلیش کې د مخ لا مطلب already د مخ already 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 معنا د مخ لا اوس یو نه سفر وړو که چیرې ستاسو چې سوي استاد په خاصه سره نو سفاده د اوس خلاص شي also هم also him also هم د دې مطلب دا along سره مگر فرق دا ته ګور also هم I also work with him زه د سره کار هم کوم اوس به یو نوې صفحه خلاص کوم که چیرې ستاسو اجازه وي نو دا د صفحه به خلاصي alto althoughh alto که څه هم alto he is my brother چاته ډېر تنګ کړي استوا څوک ته وایي د سر سلام ته کا حالتو هیز مای بر که څه هم د ما ورور دی حالتو که څه هم حالتو althoughh حالتو که څه هم among پمانسکی دا ویني په مابینس کې نه دی هغه ته وایي among سنټر ورته وایي مګر داسې د انسانانو دایس شپږ نفر د مابینس کې among و د سرکل هغه ته سنټر وایي لکه دا ستاسو د دې د مابینس ته سنټر وایي مګر د نفران په مابینس کې د among پمانسکی among among پمانسکی among پمانسکی نو صفه برابر and or Ali and Sardar work together Ali او سردار یو ځای کار کوي Ali and Sardar work together Ali او سردار یو ځای کار کوي and معنا or as لکه چې as معنا لکه چې اسانه توري وي هغه تاسو ته نه ریپیټ کوم ایټ پ یا پر پ یا پر ایټ ایټ معنا پ یا پر اوس په یو نوې سفر راوړو eight past د مخله eight past 80 FIRST eight past د مخله at least اخر پای at least they will win اخر پای at least at least come تر کم at least I am better than you are better than me at least come تر کم at least come تر کم at most زیات له زیات at most زیات له زیات at once یو ځلی at once یو ځلی ATONCE at once معنا یو ځلی away from لري لڅخه away from
لري لڅخه. because ولې چې because he is my brother ځکه چې دی زما ورور دی. I am working with him because he is my family member. because B-E-C-U-S-E B-E-C-A-U-S-E because ولې چې ګران مینوالو دغه د نن د ورځې یوزفul words لو دا به دوهم پارت بل ان شاء الله زه اپلوډ کوم څو ورځې بعد که چیرې تاسو پر دا ویډیو باندې سر ریسپانس راغلی زورور ریسپانس راغلی نو ان شاء الله I will upload next video tomorrow or next day. Thank you. See you again. Goodbye.